چنګاښ میاشت کې د ریګونو تولیدي فابریکو کې له 15,000 میګاواټه زیاته برېښنا تولید شوې ده. د افغانستان برېښنا شرکت اړوند د نغلو، سروبي او ماهیپر برېښنا تولید فابریکو کې د روان 1415 لمریز کال تیرې چنګاښ یا سرطان میاشت کې 15,996 میګاواټه برېښنا تولید شوې ده. چنګاښ میاشت کې د نغلو برېښنا تولید فابریکې کې 9,116 میګاواټه، سروبي برېښنا تولید فابریکې کې 14,315 میګاواټه او ماهیپر برېښنا تولید فابریکې کې هم 494 میګاواټه برېښنا تولید شوې ده چې د عمومي سیستم له لارې پیرودونکو ته ویشل شوې ده. سږکال د ورښتونو کچې زیاتوالی او د تولیدي فابریکو تجهیزاتو پر وخت رغونې سره هیواد کې د برېښنا تولید کورنیو سرچینو څخه تر ټولو زیاته برېښنا تولید شوې ده. برېښنا ته د پیرودونکو اړتیا کچې لوړېدو سره سم د افغانستان برېښنا شرکت مسؤلین هڅه کوي چې د هر بل وخت په پرتله له کورنیو سرچینو تر ټولو لوړه کچه برېښنا ترلاسه کړي او پیرودونکو ته یې شبکو کې وویشي.